عزیزانو د دین مخکې سبق کې د عمر رضی الله تعالی عنه په فضایلو کې سو احادیث من ذکر کړیو یو سو حدیث ننم ذکر کو حدیث ته عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو ان الله جعل الحق على لسان عمر الله تبارک وتعالى د عمر رضی الله تعالی عنہ په جبه باندې حق جاری کړی دی وقلبه او داغه پزړه کې حق جاری کړی دی په یو روایت کې فرمایل ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به الله تبارک وتعالى حق د عمر رضی الله تعالی عنہ په جبه جاری کړي او هغه به حق وای نو داغه د جبینا چې څه خبرې راوتی دي په حالت د اسلام کې هغه ټول حق دي نو حق د عمر رضی الله تعالی عنہ په جبه باندې هغه بس غالب ابا چې وینو حق به وي وعن علی د علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال فرمای ما كنا نبعد منګه بدا خبره بعیده او چې کوم دینو د حق نه لري او د حقیقت نه لري نه غنلا چې ان السکینه تنطق على لسان عمر چې حق د عمر رضی الله تعالی عنہ په جبه باندې جاری دی دغه مخکې روایت اغا نقل کړو ابو داود او ترمذی او دا روایت نقل کړی دی بیهقی یو روایت کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم اعز الاسلام یا الله د اسلام ته عزت ورکی د اسلام ته شان او شوکت ورکی به ابي جهل بن هشام او به عمر بن الخطاب یا دا ابو جهل بن هشام باندې او یا په عمر بن الخطاب باندې شپوا ما سوتنو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه چې یا الله په دې دواړو کسانو کې یو کس مسلمان کې او چې کم تا ته خوخي غو مسلمان کې او بعض روایتو کې راغلي نبی رسول الله یا الله زما خو خوخ دادي چې عمر زما خوخ دی نو دا چې کم دینو تمنا او مطلوب د نبی رسول الله وی یا الله په دې دواړو کې یو کس مسلمان کې او اسلام ته په دې باندې عزت او شان او شوکت ورکي فاصبح عمر چې سار شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی له سلام قتل پس روان شو او لاره کې بیا ورته خبر ملو شو بیا دا غینه پس اسلام وروړو هغه واقعیا به ان شاء الله ذکر کو فغدا علی النبي صلی الله علیه وسلم سحر نبی له سلام تراغي په اسلم او اسلامي وروړو ثم صلى في المسجد ظاهرا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې ښکارا منځ کو او واقعا مشهور ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام وروړو نو بیا نبی علیہ السلام او داغه صحابه ښکارا منځ کو تر دغه وخت پورې منځ پټ به کولو او پنځه منځونه نو بس نفلی منځونه هغه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام په طریقه باندې کولو او سنور عبادتونه به کول نه به پټ پټ کول خلکو کې مشهور ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام وروړو نو بلال تعالی ته وی چې ورشه پر غر د پاسه ودرېګو او په خانه کعبه د پاسه ودرېګو اذان وکا او دا خبر ځان درزین کې واچوي چې اذان چې دا په مکه کې نو او د هجرت نه 2 کال پس اذان بیا مشروع شوی دی عام واقعا تاسو ته ویل شي وا د هجرت نه پس یو صحابي خوب لیدلی او په خوب کې اذان لیدلی دا غینه مخکې اذان نو دا اسی چې کم دینو بس بعضی وخت کې داسې چې کم دینو په توک باندې ایو خبره مشهور شي وعن جابر د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال فرمای وی قال عمر لابي بکر عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته ورزوي وی یا خیر الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس غره سړیا فقال ابو بکر ورتوی وی اما خبردار انک ان قلت ذالک دا خبر خطاو کا
خو لیکن فلقد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی چې هغه به فرمایل ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر نور د عمر نه په غوړ سړی باندې نه دی راتلو شوی او راخکاره شوی یعنی نور چې لګیدلی دی او په انسانانو باندې او سونه انسانان د نور په هغه تپش کې راغلی په هغه ټول انسانانو کې د عمر نه غوړ سړی نشته یعنی ته خو ماته چې کم دینو دا وی چې غوړ سړیا لیکن ما د نبی رسول الله نه اوریدلی چې غوړ سړی تی دا صحابه کرامو چې کم دینو سو عاجزی وا چې یو بل ته چې کم دینو کولا او باقی اتفاق د علماء داري چې ابوبکر د ټولو نه افضل دی بعد الانبیاء او بیا ورپسې عمر دی خو لیکن دا غوی عاجزی و چې یو بل ته کولا دا سينه چې کوم دی یو ورته وی چې مړه ته خو علامه یو دی بیا په جامو کې نه ځيږي چې زه خو مې علامه یم نا غبوی تی وعن عقبه بن عامر د عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال فرمای وی قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب که زمانه پس دی دنیا ته پیغمبر راتلی نو دا عمر بن الخطاب به پیغمبرو زکه دغه صفات د پیغمبرې دي پیغمبر کې چې څنګه صفات پکاري کنه هغه صفات د کی دي ټول نو لیکن نبی رسول الله فرمایل زمانه پس پیغمبر نشتا د دې وجه نه خاتم النبیین یم نو عمر چې کوم دینو پیغمبر نه دی خو لیکن صفات د پیغمبرې پکشتا تیر شوی درس کې تیر شوی چې نبی علیہ السلام په خوب کې لیدلی نو باقی پاتې عمر ته ور کړیو او په چې دینو دا علم دی بلکې علم د نبوت دی نو د نبوت علم پاغه کېو وعن بریده د بریده رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال اغه فرمای خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعض مغازیه نبی رسول الله والسلام یوی غزا ته راوته فلما انصرف چې کله را واپس شو نو جاءت جاریه سوداء یو تور خزوا او ورته مخې ته راغه د دې خزې په باره کې راځي د دې به جومات صفا کولو دا بیا د شپې مړه شوی وه نبي علیه السلام ته پته نه وه بیا نبي علیه السلام تپوس وکړو هغه توره ښځه نه ښکاري نو چا ورته وی خو وفات شوې ده او موږ د شپې بس ښه که نبي علیه السلام وی تاسو به ما ته ویلي و که نه چې زم په جنازه کې شریک شوم بیا نبي علیه السلام د دې قبر ته لاړو دعا یې ورته وکړه نو دا ډېره ښه ښځه وه بوډۍ ښځه وه دی به جومات جارو کولو خدمت به کولو نبی علیہ السلام یو غزا ته تلو نو دی ځان سره په زړه کې یو نظر منلیو عام ساده خلک کنه نو بس هغه چې د خلینو سره وکړل نو دی ځان سره یو نظر منلیو چیرې که دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا نه روغ رمټ سلامت راغی نو زبر د نبی علیہ السلام مخې ته کم دینو تنبل وام دی دا نظر منلیو تنبل بوامه او ورسره به کم دینو د جهاد شیرونه ویم دا فرمای فقالت اغیوی یا رسول الله انی كنت نظرت ما دا نظر منلیو چې ان ردک الله صالحا کچری الله ته سلامت را واپس کی نو ان اضرب بین یدیک بالدف زبستا مخ ته تنبل وام واتغنى او ورسره به یوسو شیرونه ویم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح سلامت راتلو تمنا کول دا عبادت دی دا دین دی نو که یو سړی داسې یو نظر اومني نو هغه چې پای کې د اسلام نه خلاف سنوي او د کم دینو د هغې د جنس نه دین وي نو هغه دی پوره کی بیا نو دی وی ما دا نظر منلی دی نو تنبل د وړو ماشومانو جنکو دپاره یا د بالکل مشرانو زنانو دپاره تنبل چې کم دینو جایز دی د خوشحالۍ په موقع او ورسره چې کم دی عشقیه اشعار نه بلکې چې کم دینو د عبرت اشعار یا چې کم دینو د جهاد د بهادری اشعار دا ویلی شي دا نبی علیہ السلام په مخامخ ویلی شوي دي اگر چې پی نفسه لکه د دې سي ضرورت نشته لکه دې کې څه ثواب نشته خو لیکن هغه شانتي ګناه پکې نشته کم چې په عام په ډول سورنا او ډنګ ډونګ او دوپړې او د انډیا غانې او یا چې کم دینو چرته بل زرڅانګه مرڅانګه وغیرہ پکې سړی ډزې را ډزې هغه کې چې کوم ګناه ده نو داسې پدې کې دا ګناه نشته نو نبی علیہ السلام دې ته وی چې ته بوډۍ ښځې او ستا د ارمان دی نو بس خپل ارمان وکړه خپله خوشحالي وکړه نو بس هغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته دا چې کوم دی نو تنبلې والو
او ورسره اشعار وي. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته ان كنت نظرت فضربي کتا نظر منلې دي نو ته بس وخه والا فلا او کنه نظر دې نه کړي نو بس خیر دې مکوا. نبی علیہ السلام کې نرمي وا فجعلت بس هغه چې کوم دې تضرب شروش و تنبل شروع کو. فدخل ابو بکر را مخې ته شو هغه بیا وهي تضرب هغه تنبل والو. ودخل ثم دخل علي بیا علي راغي وهي تضرب هغه بیا تنبل والو. ثم دخل عثمان بیا عثمان راغي وهي تضرب هغه بیا تنبل والو. ثم دخل عمر راغي چې عمر راغي فالقت الدب هغه غ تنبل زر وګرځولو تحت استها او د پاسه پکې ناستله د کوناټینه لاندې کو د پاسه پکې ناستله پټې کو. ثم قعدت عليها كينا استراغي د پاسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام عمر توی عمره ان الشیطان لا يخاف منك دا شیطان ستانه ډیر یریږي دا الله شان دی بس د شیطان تاسو سره بالکل چې کوم دینو سامان دراغلی جوړ نه دراغلی شیطان ستانه ری تیر شو په روایت تیر شو کنه چې عمر په کومه لار قدم کېغو د شیطان جرأت نشو کولی په هغه لار دراتلو شیطان په هغه لار راتلی نشو د سره چې عمر په قدم یې خو نو یا عمر انی كنت جالسا زناست یوم وهي تضرب ودي تنبل والو. فدخل ابو بکر وهي تضرب ابو بکر راغی ودي تنبل والو. ثم دخل علي وهي تضرب علي راغی ودي تنبل والو. ثم دخل عثمان بیا عثمان راغی وهي تضرب ودي تنبل وو. فلما دخلت انت يا عمر او ای عمر چې تراغی نو القت الدب نو دیغه تنبل بالکل ورسولو بیا د کوم دی جرأت نشو کولی چې تنبل والو. دا د عمر تعالی عنہ حقانیت دی. ننم د عمر رضی الله تعالی عنہ سندري چې وي د عمر رضی الله تعالی عنہ فضایل چې بیانې نو دا په هغه خلکو بدلږي چې هغه په انسانانو کې شیطانان دي شیعاګان بس په هغه باندې بدلږي نور نه دي دا الله شان دی کنه. صحابه کرام خو ټول صحابه دي خو چې د عمر تعالی عنہ واقعیت ویل کېږي نو دا الله شان دی لوی واړه زنانه نارینه هر چا ته خوان ورکړي چې بس دا د عمر ترام دا فضایل دی بیانېدل بس. عن عائشة دا عائشة ترانه روایت دی قالت فرمای وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا نبی علیہ السلام ناست دی فسمعنا لغتا منګه شور ووریدو شور وصوت سبيان د ماشومانو आवाजونه مو وریدل. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام را پاسیدو چې دروازه کولو که په اذا حبشیه بس ناسا په چوکتل نو حبشیان راغلیو او تسقینو هغه چې کم دینو خپل هغه د جهاد د لپاره تیاری کولو نو باغې کې چې کم دین نزابازی کولا او چې کم دینو تیراندازی د چې کم دینو کولا والسبيان حولها او ماشومان تنګیر چاپیرو بس شور جوړ کړو دغه چې بنخه وشتله بس ماشومان بچی کړل چې کم دینو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدریدلو. فقال يا عائشه ته تعالی راشا فانظری وګورا. عائشه ترانه فرمای پجئت زراغم په وضعت لحي على منكبي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دا خپل زنا دا مې د نبی علیہ السلام په دی وګه د پاسه داسې کې خودله او داسې مې ورته کتل نو هغه لګیو په جمعات کې چې کم دینو هغه نیزه کولا. نیزه بازی پیژنې تاسو نه پیژنې ځکه چې جهاد خو د جهاد نوم غستل تاسو په مخامخ کوپر دی نو نیزه بازی به سو پیژنې ادا سي دونه غټ چې کم دینو اوس په نه داسي وي او دا سره چې کم دینو تیرې وي د غشي په شان دی هغه داسي ولي دې ته نیزه وایي نو دا ډیر په مهارت سره به وشتلو داسې چې کم دینو په معمولی سرو کې به چې کم دینو پاس کولو. دا نیزه بازی باغی په مسجد نبوي کول دا د مسجد نبوي عمل دی. نشانه ټیکول غشي وشتل دا چې کم دی اسلحه ټیکول اسلحه چلول اسلحه استعمالول په اسلحه ځان پویول دا د مسجد نبوي عمل دی. دا اوس د امت نه پټ کړی شوی دی په خبر ورسلی پستی خبرې چې کم دینو هغه بس ودا په مسجد نبوي کې وي نه دا سخت پکې وي. نبی علیہ السلام ورته په دروازه کې ودرېدو عائشه ترانه ورته تماشا کوله خو لیکن چون کې غیر چا پیرته نه ماشومان ورو جمعه تو
نو ماشومانو به چې کوم دی نو چغې مغې والي چیرې د پلانکي نه خو لګېده د پلانکي ونه لګېدله فجعلت انظر الیها عائشه تعالی فرمایي چې بس ما خو قتل ما بین المنکب الی رأسی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر او د اوږې ترمنځ مې قتل فقال ما ته نبی علیہ السلام ویلی اما شبعتی ته پکاتو مړه نه شوي فجعلت اقول لا ما ورته وینا لانظر منزلتي عنده ما قتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی په ما څومره مین دی ما دا قتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما چې کوم دی د پاره سونه ساتو درې دي شي دلته نو بس نبی علیہ السلام ولاړو استولع عمر چې ناصا په عمر د کور وروته دا غیر چاپیر کورونه د مسجد نبوي نه غیر چاپیر کورونه ودی دا الله تبارک وتعالى دی بار مونږ بوزي په دې لاس باندې لکه مسجد نبوي کې چې داسې لکه داسې څنګه ناستم بس داسې بقبلې په داسې طرف باندې نو په دې لاس باندې د نبی صلی الله علیه وسلم کور دی روزه ده په دې لاس باندې په زوړ جمعات کې چې بالکل د برانډې سر ته راسي نری غونډه کې برانډه ډیره غټه نه ده نو باغې کې بورډ لګېدلی وسم برا هغه کې دن لیکلي خوخی ابي بکر دن نه دی د برانډه کې دن چې داسې راشي نو کې لیکلي خوخی ابي بکر دا خوخه په خوا کې تاسو کتلی و چې کوم دینو خلکو به د گاونډیانو کړه وړېدل نو یو تمبړې به لګولې و ابا داسې لګون ته کې اوچته په دیوال بم نیم سړی وروړېدو یا به پکې داسې اندر پاور ته لګولې و په بوره ایته خوخه وای دا کړکې غونډه نو دغه خوخه ابي بکر نو دغه د ابوبکر او د سره خوا کې د عمر ترانو کورو نو بس عمر ترانو وروتلو مسجد نبوي کې چې څه چل دی بس چې عمر ترانو وروتلو نو پرپس الناس نو خلق تتر بتر شول یو قبل خو تختیدل ماشوم بم نه ټینګېدو غټ بم نه ټینګېدو هیڅوک بم چې عمر براغي بس بیا به خلق په خبر ورسلی الله دې زنګ دې محلي تم یو عمر را پیدا کی پیش ته بدل د کې مونږ کې ودی بار چې کم دینو ټټا په خبر ورسلی او دا مشران دلګان چې دین د دې خلماتي کې چې ورته وای دا خو د دې بچی کنه سمون قزان سر نه دی راوستي خو د دې مشران او د دې سپینګرو بچی دي نو دای کې داس یو جګم دینو سړی توپ والا سړی نشته چې ورته وای چې لکه تاسو دلته کې څه کوي خو چې مونږ نه کوي نو بارځه په خبر ورسلی او کوم مونږ کوي نو راشه جګم دینو مونږ د مونږ کېږي او ټټا کې نو دای ته داس یو عمر پکار دی بس الله دې جګم دینو چرته راس اسرائیل علیه السلام را پیدا کی چې غیبی ته نه دا سټ وای او مرداریږي په خبر ورسلی او شلق پیرا پریوزي شلق تندر الله جګم دې په نه را غورځي چې تندر پیرو غورځي او ټول تبا و باشي نو بس عمر رضی الله تعالی عنہ چې راخاره شو بس ټول منډې کړلې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله انی لانظر الى شیاطین الجن والانس زه د انسانانو د پیریانو د شیطانانو ته ګورم قد فروا من عمر چې دی د عمر نه تختی د جناتو شیطانانی او که د انسانانو شیطانانی خو بس عمر ته نشي ټینګېدی د عمر نه تختی وعن انس دا نصر تلان روایت دی و ابن عمر او د عمر تلان د زوین روایت دی چې ان عمر رضی الله تعالی عنہ قال هغه فرمایل وافقت ربي فی ثلاث ما په دریو کارونو کې د رب موافقت کړې دي اصل جمله خدا سے وا چې وافق ربي وافقنی ربي فی ثلاث زما رب زما موافقت کړې په دریو کې خدا به د ډیر ادب نه عمر ترن فرمایل وی ما د رب موافقت کړي په دریو کې نورم خدا درې ډیر زیات مشهور فقلت ما وی یا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى د مقام ابراهيم کې کچري مونږ مونږ کو نو خبي فنزلت الله نازل کړلو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دا د عمر د زړه ارمانو الله پورا کو وقلت یا رسول الله ما وید الله رسول يدخل على نسائك البر والفاجر ستاري کور ته کم دینو منافق سړی مرضی او صحیح دیندار سړی مرضی نو پلو امرتهن يحتجبنا کچریتاری بیبیانو ته حکم کو چې دی پرده کولې نو خبوي فنزلت آیه الحجاب بسلته کې په سوره احزاب کې د حجاب آیت نازل شو چې پرده کوي وجدما نساء النبي صلی الله علیه وسلم بالغیرة د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان راجم شوی او اغه چې کم دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو مسأله مخې ته خو چې زنګ خرچه کې اضافه وکا فقلت نماوي عسى رب ان طلق كنا يبدله ازواجا خيرا من كنا
ما وی کچری رسول الله تاسو ته طلاق درکو نو الله بس تاسو نه غوړې خزي د ورکی وی دا په قران کې نازل شو دا په سورته طلاق کې د آیت نازل دي په دې الفاظ دي اسا رب ان طلق كنا يبدل خيرا ازواجا خيرا منكن بس دا نازل شو وفي روایت ابن عمر په یو روایت د ابن عمر کې قال فرمای قال عمر وافقت ربي في ثلاث مقام ابراهيم او جکم دینو حجاب وفي اساره بدر د بدر د قیدیانو په باره کې ما وی قتل کا نبی علیہ السلام وی نه وی جندي پریدم الله د اسمان آیت نازل کوی قتلول پکارو نو دا د عمر تلانو د زړه ارمان الله پورا کړي وان ابن مسعود تلان فرمای قال وی فضل الناس عمر بن الخطاب باربع پټول انسانانو باندې عمر تلان ته الله په سلور سيزونو باندې فضیلت ورکړو بذکر الاسارا یوم بدر د بدر د قیدیانو په باره کې الله تعالی په ټول عالم باندې د کوم دین عمر ته فضیلت ورکو بس د عمر تعالی د خلی چې کوم وینا و الله وی زما هم دک خبره خو چې قتل کړي مو وینو خوا فانزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم وبذكر الحجاب او د نبی له سلام عمر تعالی وی چې د نبی له سلام د بیبیانې پرده شروع کینو خبي بس الله تبارک وتعالى د ټول خزو لپاره پرده نازل کړله فقالت زینب رضی الله عنها و انك علينا يا ابن الخطاب اے ابن الخطاب تا به موږ باندې ډیر سخت احکامات راوستل والوحي ينزل پی بیوتنا الان کې وحی زمون په کور کې نازلېږي لیکن ته چې د کم سیس خبره وکي بس هغه الله نازل کی نو الله دا نازل کړ وبدعوت النبي صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې اللهم ايد الاسلام بعمر یا الله په عمر سره اسلام ته قوت ورکي طاقت ورکي نو بس هغه راغی چې کوم دینو مسلمان شو وبرای پی ابي بکر او عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق په باره کې رائے ورکړی و چې د خلافت لایق دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا و وعن ابي سعيد ابو سعيد نے روایت ته رضی الله تعالی عنہ قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل ذاک الرجل دغه سړی ارفع امتی درجه فی الجنه زما د دې ټول امت نه په درجه کې په جنت کې اوچت دی دا سه پتیاره کې روانو وی دا سړی دا پتیاره کې چې تیر شو وی دا سړی زما د ټول امت نه په جنت کې په درجه کې اوچت دی صحابي وی زور پسې پټ لارم چې دا سوق دی وی چې ما وکتل نو ما كنا نرا ذلك الرجل الا عمر بن الخطاب هغه عمر بن الخطاب نبی علیہ السلام دا په درجه کې د ټول امت نه اوچت دی وان اسلم دا اسلم نه روایت ته دا د عمر تلانو مولا آزاد کرده غلام جګم دین نوکر قال هغه فرمای سالنی ابن عمر باز شانی ما ته ابن عمر وی چې ما ته د خپل پلار سکیسه وکا د عمر یعنی عمر فاخبرت ما ورته خبر ورکو فقال وی ما رايت احدا قط بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم من حين قبيزا ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس هیڅ څوک داسې نه دی لیدلی کان اجد و اجود چې هغه به د عمر نه زیات په عبادت کې مشقت او په عبادت کې مهنت کړي او د عمر نه زیات چې کوم دی افضل او بهتر د امت د لپاره سوچ کړي حتی انتها من عمر یعنی چې د عمر نه دی مقام ته رسیدلی عمر د ټولو نه زیات چې کوم دی نو د امت د لپاره خیر خواو دا قران مغراجه مکړي دی ډیر زیات خیر خواو وعن مسور بن مخرمه د مسور بن مخرمه روایت ته قال فرمای لما تعين عمر چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ پنيزه باندې پچاړه باندې اغا کافر مشرک والو ابو لولو نو يعلم تکلیف ورته ډیر زیات تکلیف وزکه چې هغه زهر آلوده چاړه وا او وینه بجاری و وینه به بالکل نو درېدله او عمر به بیوش کېدلو نو فقال له ابن عباس ورته وی وكانه يجزعه گویا چې ابن عباس ورپسې خفغان کولو او چې کم دینو د ډیر د خفغان اظهار ځکه ابن عباس چې کم دی د دنه ډیر علم حاصل کړي د خاص شاګردو وی یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین
كل ذلك لقد صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحسنت صحبته. تا د نبی علیہ السلام ملګرتیا تیر کړې دا ډیره ښه ملګرتیا وا. ثم پارک کا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو وعنك راز استانه راضی. ثم صحبت ابا بکر بیا ته د ابو بکر ملګری وي. فاحسنت صحبته وغسر ډیر خجون تیر کو 2 کال 2 نیم. ثم پارک کا وعنك راز اغستانه چې کم دینو جدا شو راضی. ثم صحبت المسلمین بیا ته د مسلمانانو ملګری شوي. فاحسنت صحبتهم تا مسلمانانو سره ډیر ښېګړې وکړي. الان کې د خلکو ډیر بل شانته خیالو خو تا مسلمانانو سره ډیر خجون تیر کو. ولئن پارکتهم کته اوس د مسلمانانو نه جدا شوي وفات شوي لتفارقنهم وهم عنك راضون. نو قسم په الله چې دا ټول مسلمانان ستانه راضي دي. نو قال نو اغوي اما ذکرت من صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورضاه. تاسو د نبی رسول الله ملګرتیا او رضا ذکر کا په انما ذلک من من الله. دا د الله احسان په ما باندې، دا د الله د طرف نه وا. من به علیا چې په ما باندې الله دا احسان کړی دی، نو چې دا زما کمالو بلا د الله احسانو. و اما ما ذکرت من صحبت ابي بکر او د ابو بکر چې ذکر کو ورضا فانما ذلك من من الله، دام د الله احسانو چې بس الله ما ته توفیق راکو. و اما ما ترى من جزعي، لیکن ته چې په ما باندې کم چې کم دینو خفغان کې او د خلکو ما سره کوم خبره ذکر کې په من اجلک ومن اجل اصحابک، دا بس تا چې کم دی او استاد د ملګرو د مسلمانانو په ما باندې حسن ځواني وګرنه په ما کې دومره سنشتا دی وی. الان کې دا داسې سړیو چې نبی له سلام وی چې جنتی دی، نبی له سلام په جنت کې د ټولو نه غوړه سړی دی، د ټولو اوچت مقام والا، لیکن وی فرمایل وی بس دا تاسو را باندې دی. او والله زماره په الله قسمی لو ان لی طلاع الارض ذهبا، که زما دا ټول زمکه د سرو زرو ډک شي لافدیت نو ز به من عذاب الله، نو زبا د الله د عذاب په مقابله کې ورکول تم تیارم. زما دا ګمان دی کې دي چې الله ما ته په آخرت کې عذاب راکړي، نو زه هغې ته ورکول تیارم. نو دا ابو بکر چې کوم دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا الله نه دومره یریدلو، اعلان کې د 10 پیرونه زیات نبی علیہ السلام ورته ویلي ته جنتی ته جنتی، او اعمال یې داسې چې هغه ټول د جنت اعمالو، لیکن دا غي باوجودم خپل اعمالو باندې ټیک نه دی لګولې. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.